د ډېرو خلکو نه هغه موږ دا خبره اورېدلې ده او د ډېر وخت نه هم دا خبره اورو او هر سړی دا خبره کوي، مولین هم دا خبره کوي او مشران هم دا خبره کوي چې د قیامت په ورځ باندې به ګرمي انتهایي ډېره او دا لمر به راکته شوي او دا ځمکه به د تانبې په شان سره شوي او انتهایي ګرمي به پکې او خلک به په خولو کې ډوبي. دا خبره رښتیا ده او که نه داسې دروغ دي او څه حقیقت باندې بنا نه ده او څه حقیقت نه لري. نو دا خبره صحیح ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ثابته خبره ده چې د قیامت په ورځ باندې به ګرمي انتهایي ډېره لکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي د قیامت په ورځ باندې به دا لمر د خلکو ته دومره رانږدې شوی لکه د یو میل په اندازه باندې یا د یو نیزې په اندازه باندې دا لمر به دومره رانږدې خلکو ته، نو ډېره زیاته ګرمي به د دې د وجې نه او انسانان به ټول ولاړي او قانون دا دی او معلومه خبره ده چې یو ځای کې ډېر خلک راجمع شي نو د هغوی خپل ګرمایش وي او بل لمر به هم راکته شوی نو ډېره زیاته ګرمي وي په دغه ځای کې تر دې پورې چې ټول خلک به په خولو کې ډوبي، څوک به د خپو پورې په خولو کې ډوبي او څوک به د لینګو پورې او څوک به د خېټو پورې او د چا نه به دا خولې په سر باندې بره شوي. خو لیکن په دغه مقام کې داسې یو سوری هم شته دی چې الله رب العالمین هغه سوری د ځینو بندګانو دپاره پیدا کړی دی او هغه به ډېر زیات یخ سوری او د الله ځینې خاص بندګان به د دغه سوري لاندې هغه ولاړي. اوس به دغه کم خلک چې هغه به د دغه سوري لاندې راځي نو هغه یو څو قسمه خل دي چې زمونږ پیغمبر هغه بیان کړي دي او موږ ته دا ترغیب را کړی دی چې په تاسو په دغه خلکو کې ځان هغه راولئ. یو په هغې کې هغه باچا دی چې هغه د خپل خلکو سره هغه انصاف کوي، د ده چې لاندې کوم خل دي او د دې چې کوم مأمورین دي دا د هغوی سره ښه سلوک کوي او هغه وزیر اعظم چې هغه د خپلو خلکو سره هغه په ښه رویه کې هغه چلن کوي او هغه پرایم منسټر چې هغه د دې خلکو دپاره د یو پلار حیثیت ولري او په دې کې د هر صوبې او د هرې ولسوالۍ او د هر ځای مشر هغه داخل دی چې هغه د خپلو خلکو سره ښه کوي نو دا مشر به انشاءالله الله رب العالمین د دغه سوري لاندې هغه راولي. او د یو کور مشر هم په دې کې داخل دی، د کوم کور مشر چې هغه د خپل کور والو په منځ کې انصاف کوي، د خپلو لوریانو په مابین کې انصاف کوي، د زامنو په مابین کې انصاف کوي، د ننګوریانو په مابین کې انصاف کوي یا یې ډېرې ښځې کړي 4 ښځې کړي او د هغه ښځو په مابین کې دا انصاف کوي نو دغه کس هم د دغه سوري د لاندې هغه ولاړي. دویم کس هغه په دې کې هغه دی چې هغه زړه هغه د جوماتونو سره تړلی شوی او ډېر تعلق یې د جومات سره وي، جومات ورله یو خوند ورکوي، یو مزه ورله دا جومات ورکوي. الله دې رحم وکړي، زمونږ او ستاسو زمانه داسې ده چې موږ او تاسو له بازارونه ډېر خوند نه کوي چې سړی بازار کې او په دې دکانونو کې ناست دی او هسې ګپ شپ لګوي، دا موږ او تاسو له ډېر زیات خوند نه کوي. خو دا ډېر زیات د تاوان والا خبره ده چې موږ او تاسو په دې باندې هغه خبر نه وي، بلکې کامیاب سړی هغه دی چې هغه دا زړه د جومات سره تړلی شوی او مانځلی ځي او د مانځه نه مخکې ځي او وروسته هم په مانځه نه وروسته هم په دې مسجد کې ناست او بس دا زړه دې مسجد پورې هغه سم تړلی، د مسجد یو خپل کور ګرځولی او یو د سکون والا ماحول یې جوړ کړی نو دغه انسان به د عرش د سوري لاندې هغه ولاړ